په کابل، زابل، ننګرهار، پکتیا، بلخ، پروان او کاپیسا ولایتونو کې پر 9 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کندهار ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 2590 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1282 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1888 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 980 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 2018 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1992 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1823 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1191 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 2216 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 833 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1470 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1232 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1313 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 815 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1580 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 1088 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو د 1429 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 1301 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 212 وثیقې هم اجرا کړي دي.